درېمه خبره دا ده، درېمه چې زما محترمو د امانتونو خیال ساتل پکار دي. امانت یوازې دې ته نه وایي چې د چا پیسې د سره یي، د چا پیسې د سره دا امانت دی، د مدرسې استاد دا امانت دی، د جماعت امام او خطیب څوک دا امانت دی، سرکاري نوکری دا امانت دی، وزارت او صدارت چې دا امانتونه دي. دې امانتونو کې به خیانت نه کوي، بلکې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په مجلس کې خبره وشي ګوره دام امانت دی. د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم حالات تېرېږي ګوره دام امانت ده، دا به بل ځای کې نه وی. او دا د منافقانو نښې دي چې امانتونو کې خیانت کوي. الله تعالی مؤمنانو ته وایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، چې مؤمنانو امانتونه چې د خپل خپل اهل ته سپارئ، ګوره امانت کې خیانت مه کوئ. او مخکې هغه حدیث تاسو واورېده چې د دین اسلام اول شعبه چې ختمیږي امانت به ختمیږي، او اخرنۍ شعبه چې د اسلام ختمیږي نو هغه به منځونه ختمیږي. دیو جنا امین دا د مسلمان صفت ده. پیغمبران چې کله راغلي د خپل قومونو ته دا ویلي دي چې اے خلکو ګوره موږ امینان موږ خاینان نه یو، ځکه د اسلام په بنیادي صفاتو کې یو صفت دا ده چې مسلمان به امانتداري. زموږ نبی د پیغمبرۍ نه مخکې ډېر ښه کمالات یې لرل. یو کمال یې دا ده چې دا به په صادق او په امین سره رابللی کېدل. د مؤمنانو د کمالاتو بنیاد دا دی چې سړی په خبرو کې رښتینی او په امانتونو کې د خیانت نه ځان